السلام علیکم. ضروری پیغام دی افغانستان چې کمرونه روان دي دا پیغام د سره لکشر کې چې زمونږ د دې وطن د خلکو ته ورسي. ګوره زیات تر خلک کم چې د افغانستان ونې روان دي د هغې جایداد د هغې ګاډي د هغې فرنیچر د هغې مختلف سامانونه چې دی دلته د هغوی د تلو نه دوی غلطه پیدا اخلي د هغې د مجبورۍ نه دلته زمونږ پاکستاني رونه غلطه پیدا اخلي. وختي مې ویډیو کتله یو افغانستان والا ورور وایي چې زما یو ګاډی په 19 لاکه مې اخیستی او په 15 لاکه مې بېګا خرڅ کړو. وایي د 2 لاکو ما نه سامان په پاکستان کې داسې پاتې شو جایداد ګاډي یو څه بل څه. ګوره وروڼو ځان باندې څیز مه حراموئ. نن یو ملګری راته لګیا و په رشکه کې د شیرین کوټې رشکه کې زموږ یو د ملګري دفتر د هغه لګیا و وایي چې یو قاریس بېګا زه تللی یم د افغانستان یو ورور سامان ډېر ارزان خرڅو. وی ما ته وانس قاری صاحب راته وی چې ما ایله حرام چیز مثال ولې اخلي. ګورئ حرام دي در باندې دا به ستاسو په بچو ولګي ستاسو د بچو په بیمارۍ به درنه ولګي ستاسو په حادثاتو به درنه دا پیسې ولګي. ګورئ د افغانستان چې کمرونه روان دي موږ ورته دعا کوو الله دې روغ ورسوي او موږ ملاتړ یو د یو بل. خو لیکن دا یو پیغام زما د ټول د پاکستان رونو ته ورسوئ زموږ خویندو میندو ته ورسوئ چې داسې شی ونه کوي که زموږ د افغانستان میندې دي یا د افغانستان کوم زموږ رونه دي هغې نه تاسو کم د هغې سامانونه دي د هغې فرنیچر دی ګاډي دي جایداد دي دا دې په ارزانو پیسې مه اخلئ. نو چې کم عام ریټ وي عموما کم ریټ وي په حق ریټ یې ته واخلئ. داسې بالکل مه کوئ. الله په دې خفه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خفه کېږي چې ته د یو انسان د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخلي. چې کوم د افغانستان رونه روان دي چې د هغې د تلو نه زموږ د پاکستانیان رونه غلطه فایده نه اخلي. ځکه چې موږ لګیا یو نواز شریف په غلطه دی عمران خان په غلطه دی موږ لګیا یو زرداري په غلطه دی مولانا فضل الرحمن په غلطه دی بل هغې ته ګورو خپل ظلم ته خپل کرپشن ته خپلې غلطۍ ته نه ګورو. دا هم زموږ یو عظیم کرپشن دی عظیمه غلطي ده. نو مه کوئ داسې مه کوئ. د هغې سره ملاتړ جوړ شي د هغې سره خدمت وکړئ انشاءالله په دې به الله تعالی موږ له اجر راکړي تاسو له هم الله تعالی اجر درکړي. خو بالکل د چا د مجبورۍ نه غلطه فایده مه اخلئ.